تر شا مې دا جومات چې وخت تر ټولو لویه کلیسا وه خو اوس زر کاله لویه کلیسا پاتې شوه نږدې نیمه پیړۍ جومات شاوخوا 7 میلیونه کورني او بهرني ګرځندویان لیدلو ته ورغلي دي دغه جومات له دننه او بهر له دواړو ډېر ښایسته دی دغه ښایسته او زړه راښکونکې ودانۍ اوږده او تاریخي مخینه لري د آیا صوفیا تاریخ شاوخوا 15 پیړیو ته رسیږي ډېر څه به پکې وګورئ او هغه څه چې تاسو تر اوسه لیدلي نه دي تل د هر دین او مذهب پیروانو ته غېږه پرانیستې وه تر مخه یې دا جواري هم خرڅېږي ګوره څومره ښه بڼه یې جوړ کړی دی دا د اوداسه لپاره دی دا ځای ما د لومړي ځل لپاره دومره ښایسته جومات او دومره تاریخي بڼه ولیده که جومات ته دننه ننوځو هلته به هم در سره خبرې ولرم تر شا مې دا جومات چې وخت تر ټولو لویه کلیسا وه خو اوس د مسلمانانو لپاره تر ټولو ستر اسلامي مرکز او جومات دی د همدې په تاریخي مخینه چې څه ډول یوه کلیسا په جومات بدله شوه او دا چې څومره لیدونکي ورته راځي او څومره دننه ښایسته دی ټول را سره په دې خپرونه کې کتلی شئ هیله ده چې تر پایه مې ملتیا وکړئ لیدونکي د نړۍ له لر او بره د نندارې لپاره راځي داسې ځای چې مسلمان او نامسلمان یې مقدس ګڼي د بیلابیلو هیوادونو د بیلابیلو مذهبونو د ترکیې د بیلابیلو سیمو یعنی له هره ځایه ورته خلک د لیدلو لپاره راځي تر مخه یې دا جواري هم خرڅېږي زو جومات ته اول یې در باندې انګړ ګورم جومات دننه انګړ ته راننوتي یو نو دا سیمه هم درته ښیم دننه هم جومات در باندې ګورم دی د اوداسه لپاره دغه ځای را جوړ کړی دی دلته خلک اودسونه کوي ګوره څومره ښه بڼه یې جوړ کړی دی دا د اوداسه لپاره دی دا ځای که جومات ته دننه ننوځو هلته به هم در سره خبرې ولرم د راسته لاسته به در باندې وګورم دا بیا جومات ته نور ورننوتې لاره ده دلته اسانتیاوې ډېرې زیاتې دي ورته هغه خواته وړاندې دی هغه د ښځو برخه ده چې ښځې راځي Lütfen kapıları temas etmeyelim.
زه دننه به در باندې اوس وګورم جومات دننه. جومات ته دننه راغللو نو تاسو ته زه ټول ښیم. نو ډله ډله خلک ورته لمانځه ته را روان دي. لکه څنګه چې مې وړاندې وویل چې دا په لومړیو کې کلیسا وه. په دې اړه باندې درته نور بشپړ معلومات هم درکوم. ډېره دنګه او تر ټولو ښایسته، ما د لومړي ځل لپاره دومره ښایسته جومات او دومره تاریخي بڼه ولیده. د آیا صوفیا په جومات کې دننه یو. دلته یعنې هره ورځ په زرګونه کسان یې لیدو ته راځي. یوازې مسلمانان نه بلکې غیر مسلمانان د بېلابېلو هېوادونو یې لیدو ته راځي. ډېر ښایسته دی. راسره ویډیو تر پایه وګورئ، ډېر څه به پکې وګورئ او هغه څه چې تاسو تر اوسه لیدلي نه دي هغه تاسو ته په همدې ویډیو کې ښیم. تر پایه راسره اوسئ. که کله ترکیې ته راغلی نو د دې ځای نه ضرور لیدل وکړئ. دا مقدس ځای یعنې ډېر زیات ښایسته دی. هغه جومات له دننه او بهر له دواړو ډېر ښایسته دی او باور وکړئ چې په لیدلو باندې ارزي. نو کله که مو ترکیې هېواد ته سفر و له دې ځایه لیدنه وکړئ یعنې پښیمانتیا نه لري او که مو ونه کتی بیا به پښیمانه یاست. تر ډېره په دې ویډیو کې هڅه کوم چې هم ستاسو سره معلومات او هم د دغه جومات دننه او بهر برخه تاسو ته وښیم تر څو تاسې هم هغه معلومات چې زه ترلاسه کوم یا زه وړاندې کوم له هغو هم تاسو هم برخمن شئ. هیله ده ملتیا مې وکړئ. د آیا صوفیا دغه جومات چې له دې وړاندې کلیسا و لا هم هغه ځینې نښې نښانې پکې ډېرې کمې پاتې دي چې له هغو ډلې یوه یې دا ده
یو څه چې دلته ډېر زیات ماته په زړه پورې وو، یعنې لومړی پوړ دوم پوړ په هغه د دوم پوړ پر سر باندې بیا د دې ډیزاین ما وکړه چې ډېر زیات ښکلی دی. دغه ښایسته او زړه راښکونکې ودانۍ اوږده او تاریخي مخینه لري. تل یې د هر دین او مذهب پیروانو ته غېږه پرانیستې وه. زر کاله لویه کلیسا پاتې شوه، نږدې نیمه پیړۍ جومات، ورپسې موزیم او بیا د مسلمانانو عبادت ځای. خو دا هر څه څنګه وشوه؟ په همدې خپرونه کې په دې ټولو موضوعاتو خبرې کوو. هیله ده تر پایه راسره پاتې او د لا نورو ښو او معلوماتي پروګرامونو لپاره در سره زما چینل سبسکرایب کړئ. راځو آیا صوفیا ته. د آیا صوفیا تاریخ شاوخوا 15 پیړیو ته رسیږي. دا پر 1530 کال بیزانتین امپراتور جسټینین دا لویه کلیسا جوړه کړه. اوسنۍ دغه ودانۍ بیا شاوخوا 914 کاله د عیسویانو عبادت ځای و. خو پر 1453 کال ترک سلطان محمد فاتح د روم امپراتورۍ ته په ماتې ورکولو او د استانبول نیولو سره آیا صوفیا په جومات بدله کړه. خو له پیړۍ وروسته هر څه بدل شوه. په ترکیه کې واک ته د کمال اتاتورک له رسېدا وروسته په آیا صوفیا کې ډېر بدلونونه راغلل او د ترکیې د سیکولر کولو په هڅه کې یې په 1934 کال کې دا جومات په موزیم بدل کړ. بیا کابو نیمه پیړۍ ترکانو او د نړۍ سیلانیانو د موزیم په نوم پیژنده. له کابو 15 کلونو وروسته په 2019 کال کې د ترکیې ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو د آیا صوفیا د بیا جومات ته د بدلیدو هڅې تازه کړې. د ترکیې سترې محکمې د 1934 کال پریکړه لغوه او د آیا صوفیا ودانۍ له موزیمه پر جومات د بدلیدو پریکړه وشوه. همدې خبرو سره هم مهاله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پریکړې ملاتړ وکړ. خو بیا څه پیښ شوه؟ کله چې ولسمشر اردوغان وویل پر جومات د آیا صوفیا بدلولو پریکړه د 2020 کال د جولای پر 10 اعلانوي، د خبرې په نړیواله کچه د عیسویانو غبرګونونه راوپارول. هغه مهال پاپ فرانسیس په ځواب کې وویل فکر یې استانبول ته دی او زیاته یې کړه زه سانتا صوفیا ته اندېښمن یم او ډېر رنځېږم. د کلیساو نړیوال کونسل چې 350 کلیساوي غړي دي له دې پریکړې د شاته کېدو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه دې سره نړۍ بیلیږي. هغه مهال د کلیساو نړیوال شورا ویلي و چې آیا صوفیا د څه باندې 9 میلیارد عیسویانو استازیتوب کوي. خو د ترکیې ولسمشر اردوغان دې ټولو ته په ځواب کې وویل هیواد یې خپل حاکمیت پلی کوي. اردوغان هغه مهال وویل آیا صوفیا به ټولو مسلمانانو، نامسلمانانو او سیلانیانو ته پرانیستې وي. خو د دې ټولو تاویلو او ماویلو سره سره د 2020 کال د جولای میاشت پر 24مه په آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ادا شو.
ولسمشر رجب طیب اردوغان په آیا صوفیا کې له لمانځه وروسته د فاتح سلطان محمد مزار ته هم ورغی. آیا صوفیا ته له ورتلو وروسته ښاغلي اردوغان وویل اوس دا ځای خپل اصلي حیثیت ته وګرځېد. آیا صوفیا ترکیه کې د سیلانیانو لپاره یو په زړه پورې ځای هم دی. د ځینو راپورونو له مخې یوازې له 2024 کاله تر دې دمه شاوخوا 7 میلیونه کورني او بهرني ګرځندویان لیدلو ته ورغلي دي. زه هم ترکیې ته د سفر پر مهال دغه جومات ته ورغلم او د جمعې ورځې لمونځ مې پکې وکړ. د آیا صوفیا ترڅنګ د مسلمانانو لپاره د لیدلو یو وتلی ځای دا یعنی شین جومات دی چې څه د پاسه 400 کاله پخوا د عثماني پاچا دویم سلطان احمد لخوا جوړ شوی. ویل کېږي چې ترکي پاچا په استانبول کې د مسلمانانو د واک د نښې په توګه دغه جومات جوړ کړ. د همدې جومات جوړولو شاوخوا 7 کاله وخت ونیوه. کله چې دلته سیلانیان د ترکیې استانبول ته سفر کوي نو ډیر کم خلک به وي چې د دغو جوماتونو دیدن ونه کړي. دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې د ترکیې د استانبول ښار د آیا صوفیا جومات په اړه مې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په لوی رب سپارم. ښې چارې. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين.